قطر کې د کابل او طالبانو د ټیمونو ترمنځ ناسته ترسره شوې. نن مازدیګر یو ځل بیا د قطر مرکز دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو ټیمونو ترمنځ ناسته ترسره شوې. د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم ویلي چې په دغه ناسته کې د دوی د سیاسي دفتر مشر او سیاسي مرستیال ملا برادر اخوند په شمول ځینو غړو ګډون پکې کړی و. نوموړي ویلي چې په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد د روان وضعیت او بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لیورو موافقه وکړه چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د کابل مذاکراتي ټیم هم په دوحه کې نن مازدیګر د ناستې خبر ورکوي او وایي چې دوی له لوري په دغه ناسته کې عبدالسلام رحیمي او فاطمه ګیلاني ګډون کړی و. د دوی له لوري په دې اړه خپاره شوي خبر کې هم راغلي چې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د مذاکراتو په چټکتیا او د هیواد روان حالت باندې خبرې وشوې. دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې تمه ده په لنډ وخت کې د افغان سولې په اړه ترکیه کې هم یوه لویه ناسته ترسره شي چې ځینې ورته د دوهم بن نوم هم ورکوي او وایي چې لویې پریکړې به پکې وشي.